کوم زه عدنان یم. نن سبا ځینې خلک د لنډ مهاله ګټې لپاره خپل اصل ارزښتونه هیر کړي دي. هر څه چې ژر خوشحالي راولي اکثره د عزت تاوان هم لري. رښتینې بریا هغه ده چې انسان ته د سر لوړ ځوند ور په برخه کړي، دا چې د شرم او پښیمانۍ سبب شي. خپل ځوند داسې جوړ کړئ چې د خلکو نه مخکې خپل ضمیر ته جواب ویونکي اوسئ، ځکه اصل عزت هم دا دی. راځئ دا ویډیو وګورو. دا نړۍ له کومه تر کومه روانه دی چې د لږو پیسو لپاره خپل عزت نفس هم زیانمن کوي. نو هیله ده چې له دې درس واخلي. شیخه موټی د وختي زما په خیاله زما لمبلو ته وخه په سورګ راغل. شیخ په یو پنشمنټ کې روانه 3 پنشمنټ وکړي. ګلمنه صدا کینه کوم نه وای صدر باندې وخت وای خدای قسم کړی چې موږ به ډبل ټیپ دی 1 مليون نه وانړو. ما ته ګورې ما اله دروي زره دي قسم خدای دا چي دي دا ته به دویم ځل را لزو ما غلایف یم. ورته زندګي کمیس باسه ته پټینګ کې نه زه مکمل کمیس باسم. څه شي تاړیا 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 بچ گیا. ګلمنه لیک ګلمنه اته زره سکور دی پنشمنت بته یو پاو کم پنشمنت ہوگا. ګلمنه دا شای خو ډیر ښه شای ښکاري. قسم په یوه خدای دې تعالی لاسه نیملا خوږېږي دا څو ورځې در سره راځم خو مې کار پرېږ. شیخه بس دی ښه زه ځم بندوم. دا څنګه ستړی کېږي ودرې والا 3 میچه به نور هم راسره کوي. ګلمنې زه خو یوه سندره لګوم چې ما باندې خارق لګېدلی ده زه دې ټینګه نه یم. यार बस ट्रिप याने वाले हाँ जी मुझे फॉलो राकड़ा ओके कुर्बान यार बस ट्रिपल ټولو نه ډبل ټیپ یې د سکرین به دې ما نیکټه کوي د ډبل ټیپ به څوک چې ما ته ګوري پنشمنټونه په مفته کې ولې وکتل ظالمان کریم خو وټکوئ. دا 500 نفر ټول مو بړستن دي نه پیه رډ سترګې دې سکرین ته نیولې ده چې ورته ګورې چې ته ودرې اوس په څه رقم په څلوري کېږي په دا سکرین هم در سره وټکوله جبه وړونکه ای سترګې دي गाइस ټول په شری ګټه ولټه بوګه یار چې دا گیم خو ګټه دا موبایل کسی نیولای د خلیګ د سکرین وټه کنه څنګه و چې سترګې دي نیولې بلا ویلې ها تاسو په دې دا ګلمنه خو थैंक यू बास गाइस ټول په شری ښه ټول په شری ګټه مې چوغټه ټول په شری ګټه ترپل کی गाइस ټول په شری ګټه ټول په شریکه صرف 5000 پلی کې په ټریپل کې خلکو په شریکه ټپاټا چې نخریم کړي وای یار गाइस ټول په شریکه ترپل کې دا یو کله باندې چې هغه هوټل ته بوتلې وې درش کې سره کړې وې. ها زه اکثر صحیح کومنټ نه زما غلط کومنټ ته ډیر سوچي خو مننه برو د دې کومنټ دی کته خپل خور غیزه بدیم غولیم برو می درته ویل مننه برو نو څه سوچ وکړه که خور د غولې نو بیا به زم غولیم کته څه لکه تا سره به زه ګورم زه به بله ورځ ستا په خبره باندې دوکه شم. لېغه پنشمنټ وکړه په سومبای دې وخېجم دې موټې والې ښه په سورګې دی وای شیخه موټی د وختي زما په خیاله زما لمبلو ته وخه په سورګ راغلی په زړه دې بوج نشته
سنبای دی وغم دی خواراش پنشمنٹ ہوگا دا کار کوا پاسا پنشمنٹ ہوگا پنشمنٹ راته وای پنشمنٹ ترازستا لاولې پنشمنٹ دی چې داسې په بوکه شو کوناټي داسې خوځوه صحیح شو په ما باندې د ډېرو خوځول صحیح ده تا دویم پنشمنٹ دی 15 مرچکی به خوري یو هم درته نه راکړم والله دا براته چینج کوي قسم ده دا براته چینج کوي په یو قانون په یو مذهب یې درته نه چینج کوم نه پنشمنٹ دی صحیح شو ستا دریم پنشمنٹ دی چې ته به فل شاور اخلې صحیح ده په ځان باندې به شیمپو لګې درته چې دیوال ته په بوکه شه ټول غواړي چې شیخ دین په بوکه شي وستا هغه مولي د اوس د شیخ هغه غواړو نو شیخ د دې مینوالو زړه چې موږ نه خوشحاله دا ډبل ټیپ به موږ ته څوک کوي رجله منې دا دلته څه شي ته ناستي په میاندو په موږ را خرڅ کړي خو دغه کوناټو ته ناست دي کله به ستا کوناټۍ کله به زمای دوی به ترې خوند اخلي تا سره خو ظالمه کونه د والي ورېدلو زما دې کونې نه وړي که نه وی سیلفي در لېږم یو کس دی ما سره خبرې کوي شیخه چې ډېره مې تنګه کېږي زه ورته یم چپ کېږي که نه درته ښیم وایي ښه بس چوپ شو ټول وایي چې په بوکه دي شي شیخه په بوکه شه نه زه ځم شاور درته شاته نه دا چل کوم اوش زم شاور اخلم زه ځم شاور اخلم ورته چې هش شیخه ټینګه که یا مالته شاور اخلم شاور اخلم ګاز ټول به شریک نه په ټاپ تیز که یار د 1 ملیون غڼې واړوئ بس دی به د 1 ملیون مو وغولم دروغ وایي ډبل ټیپ ورته ونه کړو ارمان به دې مړ شم نه مرې داسې ډېر ارمان جندي یو هم مړ نه شو ګیرمنې ډانس پنشمنټ پتی دی 1 ملیون کمپلیټ دا بلیک پې اوس ما غی ګوره گیم چیرې ده ما ته ښکاري ځه ګیم ولم به ورشه ما ته ښکاري قرآن کا ما ته ښکاري بس ترپره شیمپو ولګوه شیخه شیمپو مې را نه وړه شیمپو مخکې به درته ویلي شیمپو زه بس صحیح شوه ټولې کپړې لمدې که ټول ځان لون که دا که یو ځای وچ راکړه زما هغې ته خو دې ښه کتل داسې ټینګې که کمنټ دی بیکوز یې ته ټینګه که تاله به بل داسې سخت پنشمنټ در کوم چې ته ډوکوی نه شي خو زه به بیا پتا وی ټول فیس دا ځل به په تا باندې زه داسې پنشمنټ کوم چې بلیک به مې یاد وساتي بلیک ګوره پنشمنټ ته شیخه دا ځل یو پنشمنټ په بوکه کېږي به زه به در بس شاته نوازونه وباسم شیخه څه کې مې سینې دې ښکاره کړې یوزر زه خو په شعر نه ورکوم که ته په شعر کونه ورکې راشه زه به یو شعر در وولم کونه راکړه تھینک یو بلیک او شیخه راوړه دا لکه سړي څه غول کړي دي چې آزاد رواني موبایل بار شی مې پرېښود یار ګیلمنې د قمص هم وباسه ګیلمنې د کمیس هم وباسه برو مننه برو د دې کومنټ دی ستا خورې وباسي زه به یې وباسم چې غلط کومنټ کوم زه ورته نن نه پس دا چې مننه برو د دې کومنټ دی زما رور دی برو یاره بس که معاف مې که د ګیلمنې آرمي دې وغیم
ویلم به ولمه کنه تا نه لیدل حتی یو ایشتیش یا پنشمنټ اخیر لون خش سمالکه ګیلمنې وکړو کنه اوس دې ته ما ویل چې هلکه ګیلمنې سره ګیمونه مه کوئ په کونه کې خاره خو په ګیلمنه پسې ورغلی کالي به درېږه نه وي اغوندمه دا وایي دا څومره یخ را لګېږي دا هوا یخه ده د چې مکیف داسې سوچ وکړه زما هغه به ما پسې څومره یخ یخ لګي Queen of TikTok. Thank you, bro. ستاسو له نظره د دې خلکو په اړه څه ګمان لرئ؟ خپل رایه په کمنټ کې شریک کړئ. ویډیو لایک، سبسکرایب او له ملګرو سره یې ضرور شریک کړئ.